کندهار کې یو شمېر خصوصي پوهنتونونو له پاکستانه په زور راشړل شوو کډوالو ته د 400 وړیا تحصیلي بورسونو ورکولو اعلان وکړ د کډوالو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په کندهار کې د سبا المر ملالۍ او بینوا په نوم 4 خصوصي پوهنتونونو د کډوالو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دغو وړیا بورسونو د ورکولو خبر ورکړی دی دغه راز هلمند بوس پوهنتون بیا کډوالو ته په 80% تخفیف د زده کړو برابرولو ژمنه کړې ده په ورته مهال د کډوالو چارو وزارت سرپرست بیا ویلي چې علمي بنسټونه باید په داسې ډول جوړ شي چې نور محصلین بهر ته د تګ اړتیا ونه لري او زموږ ځوانان باید د یو ځانګړي مسلک ترڅنګ د هیواد پالنې په روحیه وروزل شي لغمان کې هم د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهاله پنډغالي جوړولو چارې پیل شوې د یاد ولایت ځایي چارواکي وایي چې له پاکستانه راغلو کډوالو لپاره په هره برخه کې چمتووالی لري او کوشش کوي چې هرې ستونزې ته یې پر وخت رسېدنه وکړي ازبکستان د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ زیانمنې برخې رغوي د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس بلخ کې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوی رئیس نرزلوف ظفر غیاسویچ سره لیدلې په دغه لیدنه کې نوموړي د ازبکستاني لوري غوښتي چې د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ د زیانمنو شوو برخو بیا رغول وکړي په ورته مهال ازبکستاني لوري هم ژمنه کړې ده چې یادې برخې به په ښه کیفیت او لنډ وخت کې په مناسب قیمت سره بیا ورغوي ملي لوبغاړي علي رضا اساهي د بدن د ښکلا په نړیوالو چالیو کې د سرو زرو میډال وګاټه د افغانستان د بدن د ښکلا او فټنس فدراسیون چارواکي وایي چې اساهي د 90 کیلوګرام وزن په برخه کې سیالي وکړه چې د سرو زرو میډال یې په خپل نوم کړ دغه سیالي د جنوبي کوریا په کوربتوب چې د سبان سرویس هیوادونو ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو افغانستان پکې 3 استازي درلودل د بیا سرحده ډاکټرانو او د بشري د نړیوال سازمان په ګډون د 14 لوی بشري سازمانونو ائتلاف د نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې په غزا کې د اوربند لپاره هڅه وکړي دغه راز د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ویلي د اسرایل له صدر اعظم څخه یې غوښتي چې خپل بریدونه په موقت ډول ودروي بلخوا اسرایلی چارواکي وایي چې له حماس سره تر جګړې وروسته یې هیواد د غزې سیمه کې د حکومتولۍ کوم پلان نه لري خو ځان ډاډه کوي چې دغه سیمه غیر نظامي پاتې شي